الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد تحفة المؤمن الموت كتاب شروط ذات الطالبين مختصر احادیثنا غروانو خاص کر جملہ اسمیہ تحفة المؤمن الموت مرگ د مومن تحفه ده د مومن تحفه چې ده الموت مرگ مسلمان هغه د بار مرگ یو تحفه ده ځکه چې مرګ د هر غسیز نوم دی چې په تور د مهرباني ورکول شي دا تحفه دا غسیز نوم دی چې هغه په تور د مهرباني چاته ورکول کیږي او مرګ مسلمان لپاره د مهرباني ده آخرت معاملات جنت داخلي دل دا غیب اشمارا خسته نعمتونه دا حاصل دل کله کیږي د مرګ نرستو چې مرګ نه راغلی دا نشي حاصلوله د دې وجه چې مؤمن دی نیک عمل دی خسته اعمال کړی دي نو تو پر ژوندې نو دی د هغه نعمتونو چې هغه اخروی دي محروم دي چې کله ته مرګ راغی د مرګ سره دی هغه نعمتون ته رسیږي دغه مؤمن بنده لرا عالم برزخ کې نعمتونو کولې کیږي قران کریم کې دا ذکر الله تعالی کړی دی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون دا مومن کې ذکر لګو چې کافر مشرک فاجر د پاره د تحفه نه ده لغوي صرف تحقیق لري جمله تحفه په جزم د فاصله او فتحه سره فمانه د هدیه او مهرباني سره او د جمع تحف راځي موت تر تحقیق مکه حدیث 25 نمبر کی تیر شعر مختصر ترکیب تحفة مضاف المؤمن مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا الموت دا خبر مبتدا سره د خبرنا جمله اسمیه خبریه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه